د تلې 29مه د ازبکي ژبې ورځ په کابل کې په یو لړ مراسمو سره ولمانځل شوه. 29 روز زبان ملی است. هر سال ما تسجیل میکنیم. در دولتی که سابقا هم تسجیل میکردیم و در دولت فعلی که 2 سال است متواتر ما نهاد مدنی اجتماعی ازگرش این را تسجیل میکنه. 29 میزان روز زبان رسمی ملی ازبکی است که بر همه ازبک نشینان سمت شمال و افغانستان در قدم نخست مبارکباد میکنیم و بسیار خوشحال هستیم که با چنین شان و شوکت امروز تجلیل شد و آرزوی زیرا داریم که سالانه از این خوبتر و خوبتر تجلیل شود. په دغه مراسمو کې د ازبکي ژبې لیکل شوي آثار او ځینې سیمهییز خواړه هم نندارې ته وړاندې شول. د مراسمو ګډونوالو وویل چې د هیواد د بېلابېلو ژبو د ادبیاتو بډاینې او ودې ته دې کار وشي. در مکاتب از صنف اول تا صنف 3 که ابتدایی است در وقتهای اوایل اطفال است در اوجه حب الوطن من الایمان تدریس شود و در اونا تعصب اوایل منشی تعصب از مکاتب دوردست است. از صنف اول صنف 2 میشه معارف ما میتونه در قسمت همکاری بکنه در تمام مثلا کتابای ازبکی را دولت‌های مشرقی، کتابای پشتو را دولت شمالی تا دری را توضیح بکنه یک ترکیب ایجاد شود. په دغه مراسمو کې د پخوانیو او معاصرو ادبیاتو په اړه هم بحث وشو او د ازبکي ژبې د نامتو لیکوالانو د یو شمېر لیکل شوو آثارو د ارزښت په اړه هم ویناوې وشوې. در مورد زبان‌های دیگه هم باور معنی است که در مورد زبان پشتو بیشتر کار شود، در زبان فارسی دری بیشتر کار شود، در زبان‌های دیگه که هست بشایی مثلا زبان‌های دیگه که نورستانی در افغانستان هست و مثل زبان‌های دیگه که هستند در هر مورد باید کار صورت بگیره، ادبیاتشون برای مخاطبانشون نشان داده شود، برای مخاطبان دیگه نشان داده شود و عظمت این زبان‌ها و ارزش این زبان‌ها شناسانده شود. تا شما ارزش چیز را نشناسانین او نمیتونه به یک پدیده پویا مبدل شود. د مراسمو ویناوالو وویل چې ځوانان د مطالعې او زده کړو ته مخه کړي او د هیواد په آبادولو کې دې برخه واخلي.